حق بیانول او حق واضح کول د الله سبحانه وتعالی هر چاته په نصیب نه ورکوي او داسې علما ډېر کم دي چې هغوی حق بیانوي او حق واضح کوي عوامو ته داسې علما کم دي نن سبا غټه د نقصان خبره دا چې حق پرست علما به ته کم ملاوي خصوصا دا فتنه چې راوتې ده کومه د موبایل ده نو په دې باندې هر سړی لګیا دی خپل دعوت چلی که شیعه دی که بریلی دی که قادیانی دی او که پرویزی دی او که عثمانی دی او که مقلد دی او که متبع دی هر څوک لګیا دی هغه چې منځ کې وګوري هغه د مسلمانانو عقاید خرابوي دغه نظریه خرابوي وختي یو کثرت یو ویډیو راولېږله د یونیورسټۍ یو استاد د یو مولوي صاحب سره لګیا د یو مسله کې او دا خبره ورته کوله وی په قرآن کې دا دي چې وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد دا سړی ښه تکړه سړی دی چې د ایتونه د هر څه ورته یاد وی مولوي صاحب تاسو د دین هسې ټیکهداران یئ او دین دله درځي نه الله دې ذکر کوي چې عیسی علیه السلام وویل بني اسرائیلو ته چې زه تاسو له اولنی خبر خدای چې تصدیق کوم دا کتاب چې مخکې دغه تورات دی دویم دا چې زمانه بعد به پیغمبر راځي او دغه نوم به صحیح احمد نو یو خو مولوي صاحب دا ثابته شو چې د رسول سم بني اسرائیلو ته راغلی ګوره څنګه ګمراه کول نن سبا کېږي دا مولوي صاحب راګیر کړی دی ورته اوس دا سوچ مه کوو چې موږ به ورته جواب ورکوو دی څوک راټینګ کړی دی ځان ته سوي دومره غټ پټکی والو چې رابطې باران ترې نه وتو ویو خدا ثابت شو دویما فلما جاءهم بالبينات نو کله چې راغی دا پیغمبر دوی ته په ښکاره دلایلو سره قالوا هذا سحر مبین هغوی دا جادو دی چې کله راغی دوی ته پیغمبر یعنی بني اسرائیلو ته رسول صلی راغی بني اسرائیلو ته هغوی دا جادوګر دی نو مولوي صاحب دې خدا ثابتېږي چې رسول صلی بني اسرائیلو ته تللی مولوي صاحب دقه شان په دې ځل لاس یې ښودی هغه ته نیغ نیغ ګوري لکه جواب ورکړه ثابته کوه دا خبره نو نن سبا ډیر زیات احتیاط کوئ ډیر زیات احتیاط کوئ د هر عالم بیان ما اورئ او د هر عالم نه دین ما اخلئ دا نه چې بس په فیسبوک کې او په یوټیوب کې راغی چې مولانا صاحب بیان دی هېڅ پته نشته مولانا څوک دی څوک نه دی و دا مولانا صاحب دا چې وي چې بني اسرائیلو ته رسول سم تلی او دا بلوم مولانا صاحب دی دا په ځینې چې لاس یې ښودی او دته ګوري شیعهګان خپل مذهب خوري بریلیان خپل خوري او د عوامي ګوري زمونږ د عوام چې د هغوی عقیدې په فطرت دي برابر دي د هغوی نه متاثره شي صرف په دې چې یو قصې مزداره کړې ده په قصو باندې کار نه کېږي صحیح منهج والا صحیح عقیدې والا عالم نه به دین زده کوي او ډېر مولیان نن سبا چې لباس یې د مولیانو دی او دنه هغوی یو مکر او دوکه کوي د دې عوامو د دین خرابوي او پخوا یو شاعر تیر شوی دی احمد شوقي د عربي په شاعرانو کې د مشهور شاعر تیر شوی ده په دې شاعري کې یو قصه کړې ده او قصه ده د بانګي او د ګیدړ یا د بانګي او د لومبړي ډېره ناشنا قصه ده او عنوان یې دا دی وی ګیدړ مولا شوی ګیدړ نه څه جوړ شوی دی مولا دا ګیدړ په دې زناورو کې یو مکار زناور دی مکر ډېر کوي چلونه ولا ډېر ورځي مشهور دی په دې مکر او په دې دوکو باندې ناغه څه وایي ډېر ناشنا اشعار دي او تاسو ته بیانوم ډېر خوند کوي واورئ وی برز الثعلب يوما في شعار الواعظين یو ورځ وی لومبړه یا ګیدړ راښکاره شو په داسې شکل کې چې خلکو ته نصیحت کوو
في شعار الواعظين نن سبا ګور ډېر خلک کوم دغه شان دي نصیحت په شکل کې لري به مولوي صاحب د مولانا صاحب د مفتي صاحب فمشى في الارض يهدي ويسب الماكرين کته وبرت او لعنتونه وي او کنزلی کول او بدی ردی وي هغه چاته چې څوک مکرونه کوي او د خپل مکر کوي خو کنزلی باغو بسی کول الله دوی تباکی دسی تو ګر دوی مکر کوي ويقول الحمد لله اله العالمين او يجل الله شكر دي چې هغه اله دي د عالمین د مخلوقات رب دي معبود دي يا عباد الله توبوا فهو كهف التائبين ويدا الله بندگانو توبو بسی توبه دوس ګیدل دي نصیحت کوي ويدا الله بندگانو توبو بسی د یو غار دي د توبه وستونکو او د یو زیری د بچ کېدو چې سړی هلته بچ کېدی شي وازهدوا في الطيران ان العيش عيش الزاهدين او په ځان کې زهد پیدا کړي او ځان لرې ساتئ د مارغانو نه او د کوترو نه او د چرګو نه ان العيش عيش الزاهدين ژوند خو دغه زاهدانو خلکو دی حقیقي ژوند وي دي زاهدینو تیر کو کم چې د چرګو نه او د بانګیانو نه او د کوترو نه لري دا نصیحت کو ده بيبي واطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا نو دې شکارو کې چې بانګي ته وایي چې راشي چې سحر بانګو وایي د قضیې پورې د نصیحت اوس د دې مکر ته ګوره د ځان نسم دیندار جوړ کړي چې کله نصیحت کو بخپل وایي ځان د کوترو او د دین لري ساتي د چرګونه بیا وی وطلبوا الديك يؤذن لصلاة الصبح فينا سحر منزل پر بانګوي بانګي راوړي فأتى الديك رسول من إمام الناسكين بانګي سبراغه چې کله راغی نو عرض الامر عليه وهو يرجو ان يلينا دی ګیدړ یا لومبړي وسره ډېر خبرې اترې وکړې باس ماسي کو بانګي راځي کو چې راشه بانګوه فأجاب الديك عذرا يا أضل المهتدين وز معذرت وړاندې کوم زه بانګ نشم ویلی هدایت والو خلکو ګمراه کوونکي ته ځانې خلک ګمراه کوي بلغ الثعلب عني عن جدود الصالحين ویلار شي او ګیدړ ته زما طرف نه دا خبره وکړي بانګي وي او زما د نیکونو د طرف نه ته دا خبره وکړي چې هغه نیکان خلک کوم چې د مشران دي دی بانګي عن ذوي التيجان ممن دخل البطن اللعين دا خلکو طرف نه ته دا خبره وکړي چې هغه دې ملعون په خېټه کې پراته دي صوت وای انهم قالوا وخير القول قول العارفين هغه مشران وې دا خبره کړي وو غوره خبره خو د پوه د تجربو ولا خلکو سویلو مشرانو مخطئ من ظن يوما ان للثعلب دينه خطا دی هغه سره چې څوک په دې سوچ کې پروت دی چې د ګیدړ یا د لومبړي دیني دا خطا شی دوکه شی نو داسې علما نن سبا شته شکل د عالم لباس د عالم او په منځ کې مقصد دا دی چې دا عوام دوکه کې او د دوی نه حق دین پټ کړي نو زه د ماته استاد زړه نصیحت ته چې دا علماء بیانونه اوري چې تاسو په دې چې قرآن او حدیث بیانې او دې هر چا بیانونه موري ډېر خلک به دې گمراه شي چې موږ شخصي پیژنو الله سبحانه وتعالى زموږ د ایمانونو حفاظت وکړي